هغه یو صحابي الله رسول ته راغی مونږ دا ګناه شو ده الله رسول بار بار مو خو ناړو د په ځان باندې ثابت کړ چې په مو باندې دا ګناه شو ده ماعز اسلامي چې مو نه ګناه شو ده زنا عمل شو ده مو پوک کا یا رسول الله الله رسول مو خو ناړو دی بیا ورته بدل شي یا رسول الله مو پوک کا دی بیا مو خو ناړو الله تلر ور په ځان پیرا کړ سلر ور چې قرار وکي به دغه شریعت حکم دادا چې حد په جاری کړي څنګه ته په کونی سور کو دوا کسون سره ویلوړي ویل چې دا تو وګوره الله پړدا پاچولی او د په ځان پړدا پرېږ دولانه چې سيزون د سپیغون د پوښت دا خبره چې الله رسول ور ودلا کنه الله رسول ډیر سره درین شو راغی و تاسو مخه ته سره راونی حاضر شو مړ خار پرې تا بالکل ډټ شو دا پښه دا سه پټاټه شو یې الله رسول پتا وکړه چې دوا کسون سشلا پلون کای حاضر شل جی اوای میر و چې ورکی شي په د خربند لاګیا شي دا مړ خار دغه د غوښه خوري دغه ته چې دا الله رسول دا سیټ د څه کوي شي وی چې په دغه نه بدترین غوښه تو سه سو پړلا اته سه ملګری سه ملګری رب کائنات حکم ته ځون پیش به خپل ځون ته بای وی استلا چې دته با پټوله مدینه خلک تقسیم کې الله و د ټوله مغفراتو کې او تو سه ویل چې د سپیغون د ځون پوښت سپیغون د ځون دا خبره تمره سخت اور لاګیدله الله رسول تا الله رسول نه پتا ورل مسلمان مؤمن دغه زنا کې دایشي غلا کې دایشي دا سه ګناي نه ورته الله رسول چې بالکل کې دایشي چې مسلمان درویغ ویلا شوي چې نه مسلمان درویغ نشي ویلا الله رسول په یو موقع باندې ویل الا اخبرکم باهل الكبائر زتو سے تا غټ ګناي نه ونه شای چې غټ ګناي نه کیم دي صحابه کرام ویل چې یا رسول الله ته ویشه الله رسول ورته ویل الاشراق بالله د الله سره شرک کول دا غټ ګناه ده دوام ګناه و عقوق الوالدین د مېر پلور نافرمانی کول دریم ګناه چې ذکر کو دا سه ټیکی لگاولو کنه دا سره رخصه نشته ده وی ویل چې او وقول الزور او شهادت الزور او قول الزور او شهادت الزور درویغ خبره درویغ شهادت درویغ خبره درویغ شهادت دمره وی چې لاګیاو چې صحابه ویل چې میژ ویل چې نه الله رسول غلا شو وا نو دا زبان د درویغ نه په قابو شروع واستل په دې درویغ په دې زبان باندې غیبات نه کول په چا شی او عیب دای نشته دا او تو ورسته هغه عیب ذکر کوي دغه ته غیبات ویلا شي یو صحابي الله رسول ته چې یا رسول الله موټو وصیت وکا الله رسول الله دا ژبه ورتهونی ولوي چې دا په قابو شي کوي چې باز دا ته د پورا کار دا په قابو شي نو زبان په قابو شي کول حدیث مبارک شریف ترمذی شریف حدیث تا هر اورز د انسان دا ټول اندامینه دا څه د غژبه توي چې د خدای د پورا سیخه چاله را ته چې سیخه چاله ری میرا سیخ در پر چاله ری ته چې کاژا شه به میجیا کوشش ته زبان ته دا ټول اندامینه سوال کوي چې سیخه چاله را ترمذی شریف حدیث تا نو زبان سیخ چلاول په زبان باندې چاته پزړه باندې داغ نه ورکول چاته بد اخلاقی خبره نه کول په زبان باندې درویغ نه ویل نو یو سړی غیبت کوي الله رسول دا سينوست یو صحابي رکشنس د بل متعلق څه خبره کول الله رسول ته چې چیک شه تو د کلمې مولره هیڅ قسم اعتبار نشته چې ته کلمه وي بل مسلمان په شی راغی رب چې کوم شی حرام کړه داغه ته حال ولګاڼه نو غیبت کول نن په معاشره شي غیبت سه ګناه نه غاڼي درویغ سه ګناه نه غاڼي چې دا غیبت ته دغه ګناه ده عزت مند خپل ژبه په قابو شروع واستل ومن الصدقه ان تلقى احاك بوجه طلق دغه صدقه دو چې په خنده پیشانی سره خلک سره ملاوي دغه صدقه دو میرا صدقه واسطه ني خوشا پاستا خبره خلک تکوا دغه صدقه دو نو زبان په قابو شروع واستل شرمګا په قابو شروع واستل الله رسول فرمایي چې دغه د پروسس مواري ورکون چې دا سړی وځ په خپل ذمہ واری باندې جنت